دا د دخولي دروازه ده. د بغل ته خلک چې ولاړ دا ټول هندیان دي او د خارجیانو لپاره دا چون د هغوی ټیکټ 50 روپۍ ده او زموږ ټیکټ چې ده 1400 روپۍ ده. نو په دې خاطر باندې زموږ په هغه باندې څوک نشته. تقریبا د دوی خلک وي آی پي لاره ده. هند نو ځینې ځایونه بیا نو دغسې لږ ګډوډي نو پردی ملک دی، موږ څه پکې نه وایو. او دا دی نو تاج محل. وایي مینه هغه اور دی چې نه لیدل کیږي خو احساسیږي، او کله چې دا اور د زړونو په ژورو کې ولګیږي نو تاریخ جوړوي. نن به تاسو ته د یوه داسې عشق قصه وکړو چې د زمانې له خټو نه مرمر جوړ کړ. دا تاج محل د مینې یو سپین ارمان. دا ښایسته سپینه او مرمرینه ودانۍ د یوې میرمنې د مینې لپاره جوړه شوې ده. دا کیسه د مغولو ستر امپراتور شاهجهان او د هغه د محبوب میرمنې ممتاز محل ده. ممتاز محل چې اصل نوم یې ارجمند بانو بیګم و، د مغولي دربار یوه هوښیاره، مهربانه او باوقاره ښځه وه. د شاهجهان لپاره نه یوازې یوه میرمن بلکې یو دوست، یو رازدار او یو روحاني یار و. تاج محل په 1421 میلادي کال کې ممتاز د خپل 14 اولاد د زیږون پر مهال په ځوانۍ کې له دې نړۍ ولاړه. شاهجهان د غم په داسې سمندر کې ډوب شو چې د سلطنت تاج هم ورته بې ارزښته شو. له همدغه درده یوه ستره فیصله وزېږېده. زه به داسې یو یادګار جوړوم چې دنیا ته وښیي مینه تر مرګه هم پیاوړې ده. او همدلته د تاج محل کیسه پیلیږي. د ممتاز محل د وفات نه یو کال وروسته 1432 میلادي کال په شاوخوا کې د تاج محل جوړېدل پیل شول. خپله د هند د سیمې هیوادونه او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هر کال په میلیونونه خلک د دې ودانۍ لیدلو ته راځي، ځکه چې دا د نړۍ له عجایبو څخه یو ده. د ودانۍ لپاره شاوخوا 20,000 کارګران، هنرمندان او معماران له هند، ایران، ترکیې او حتی له منځني ختیځه راوستل شول چې مشري د فارس یو نابغه معمار استاد عیسی کوله. په تاریخ کې بیا د دغه سړي نومونه بیلابیل یاد شوي دي. څوک یې احمد لاهوري ګڼي، څوک نور خو بیلابیل نومونه دي. داسې یو نوم نشته چې د دې ودانۍ د جوړېدو هغه تاریخ ورباندې هغه کړی منل سوی وي یا یې منلی پکې. مخکې له دې نه چې تاسې باید تاج محل ته ننوځئ نو تاسې باید دا ډول شیونه واخلئ د پښو لپاره، او بوټان د کسبلۍ هر څه پښوی باید دا تاسې واغوندئ. یعنې دوی نه غواړي چې دا تاسې هغه کوي، چټلی کوي، خراب کوي. نو دا دوه هغه ځای کې هم درته درکوي کوم ځای کې تاسې ټکټونه اخلئ د دې ځای. د دې ټکټونه چې دي ټکټونه یې بیا هغه دي ټکټونه یې د هندیانو لپاره چې دي 50 روپۍ ده یو ټکټ، او د خارجیانو لپاره مثلا افغانستان نه څوک راځي، اروپا نه راځي، امریکا نه راځي، مطلب چې د هند نه چې د هر ځای نه راځي، دوی لپاره بیا داسې د قیمته ده. قیمته په دې ده چې بیا یو کس ته تقریبا 1400 روپۍ یو ټکټ ده. البته ټکټونه ډېر واړه دي چې یو وړوکی ټوکن غوندې هغه درکوي، بیا 1400 روپۍ درکوي. پخوا چې و دا چې و 1500 روپۍ. نو اوس به دا پښو کړل، ځانونه مماده کړل، دا نورو خلکو هم پښو کړي، شاید ډېرو خلکو پښو کې هاخوا نور داسې د سکیورټي اجازه نه درکوي درته، دا چې باید پښو کړي، چې پښو نه و بس خیر نه شي. دلته تاسې ونې څومره خلک چې راځي باید دننه وځي، باید دا شیونه یې پښو کړي، پښې پوښل شوي. له دغې لارې بیا خلک چې دي تاج محل ته ننوځي. دا لاره پاس ختلې ده، بیا نو پاس دننه ټول تاج محل ده. نو تاج محل په اړه به نورې کیسې هم درته وکړم، څه معلومات چې ما سره دي ټول به در سره شریک کړم. او دا دغه د دخولي دروازه ده چې راوځي، بېرته خروجي مه اوسئ، دا خو بیا هلته لارې جدا دي سره.
له دې لارې خلک پاس کېږي تاج محل ته. ډېری خلک دغه ځای نه عکسونه اخلي. که تاسو سوشل میډیا باندې لیدلي ډېر ملګري بیا له دې ځای ځکه عکس ډېر ښه راځي. دغه خلک داسې ټول را روان دي داسې راځي بیا هلته پاس راخېځي. دې ځای ته چې اوس ننوځو دلته د ممتاز محل او د شاهجهان قبرونه دي. خو ما څونه معلومات اخیستي دي خو لا لیدلی نه ده. دلته ته نه د ممتاز محل هغه ده قبر دی زما د معلوماتو په اساس. کله چې موږ غوښتل دننه ننوځو نو پولیسو راباندې کمره بنده کړله او اجازه مو نه درلودله چې له مقبرو نه یا د دوی له قبرونو نه موږ انځورونه واخلو یا ویډیو ثبت کړو. البته موږ ته نه ټولو ته اجازه هېڅ چاته نه وه. نو په همدې خاطر باندې موږ هم هلته ونسو کولی چې د ممتاز محل د قبر او یا د شاهجهان د قبر انځورونه له تاسو سره شریک کړو. د مرمرو دا سپینه ودانۍ د دې سپینې ودانۍ لپاره کاڼي له راجستان نه راوړل سوي دي او دې بغل ته تاسې وګورئ یو ډېر ښکلی سیند بهیږي چې اوس ورکې ښکاري اوبه نو ډېرې زیاتې نه دي. د مرمرو دې سپینې ودانۍ باندې په دیوالونو باندې قرآني آیاتونه لیکل سوي دي چې زیاته برخه یې همدا جوړوي. دا سین مې چې ولیده نو یوه کیسه راته رایاده شوه. فکر کوم دا ما د یو فلم صحنه کې لیدلې. تاریخ مې لا نه دی لوستی. فکر کوم چې دقیق به وي. کله چې له راجستان نه مراټایانو هغه وکړه غوښتل یې چې د مغولو حکومت ړنګ کړي دوی باندې حمله وکړي نو دوی یو ډول فشار لاندې وه. بیا دوی مغولو خپل سفیر احمدشاه ابدالي ته ولېږه. بیا وایي چې هغه هغه ځای نه راغلل پوځ سره راغی. کله چې دلته راورسېدل د دې سیند اخوا غاړې ته هغه بلې غاړې ته چې ول مراټایان وه او دې پلوسې وه احمدشاه ابدالي ورسره د پوځ هماغه اوس بیا دوی پوځ ورپسې واوښتېده. بیا دوی طبیعي لاره کې سره ګیر شول او دا مراټایان چې دوی له سخته مرګ ژوبړه حتی د دوی ټینګ وزدي. له هغې وروسته بیا هغه خلک هغه کېږي بغول دلته خو بېرته اخلي هغه حکومتونه یې ول هغه ول زورور ول تقریبا. خو هغه وخت کې مراټایان ورباندې قوي سوي وو د راجستان نه. ما د هغې نه بیا احمدشاه ابدالي بېرته لاړه وطن ته دې دا خلک یې دا سین مې ولید کټ مټ هغه د فلم هغه صحنه او دا کیسه راته رایاده. فکر کوم اوس خو دغه سیند ته چې ګورې اوبه پکې ډېرې کمې دي خو په غالب ګمان پخوا به دلته خامخا اوبه ډېرې وې داسې ښکاري. خو دا اوس چې وضعیت ته ګورې دونه ډېر خوند. دا تاج محل دی او څنګ کې مخامخ تاسو وګورئ دا مسجد دی. ظاهراً داسې ښکاري چې خلک ورته زیات راځي او لیدلو لپاره راځي. البته د لیدو کولو لپاره راځي. اوس دننه ورغلو دننه به تاسو ویډیوګانې مسجد ته دننه هم ورځو که اجازه یې راکړله که نه نږدې ورځو او نږدې تصویرونه به یې هم له تاسو سره شریک کړو. له هغې مخکې بیا به د دې سپینې ودانۍ په اړه ووایو چې په دې کې یوازې د مرمرو ډبرې نه بلکې ډېر قیمتي کاڼي هم کارول سوي دي لکه یاقوت، زمرود، لاجورد، فیروزه. نو فیروزې او د ټولې نړۍ نه د بېلابېلو سیمو نه دې لپاره راوړل سوي ولې او دا ورباندې ښکلې سوې وه. ځینې افسانې هم شته ده. که موقع پیدا شو هغه افسانې به هم درته ووایم چې د دې ودانۍ په اړه څه کومې افسانې شته ده. یو مشهور افسانه یې دا ده چې دا چا جوړه کړې ده هغه ټول خلک وژل سوي دي یا یې لاسونه پرې سوي دي. څونه حقیقت لري که موقع وه دا هم وایم. پاس ته مې یادونه وکړله چې لاندې چې دا مسجد ده خو دا نو فقط په نوم مسجد ده
تروري دي رسي بحثاو كما تدى نانو فقط په نوم مسجد ده لمونځ لپاره نه ده لمونځ ورکې نه کېږي خو هغه وخت کې جوړ شوی ده د وروسته پورې دوی ساتلی دی نو مې دا چې دننه جوړښت یې عجیبه ده دا ګلان تاسو وګورئ جالبیت دا ده چې دا ګلان په هغه وخت کې په کومه طریقه جوړ سوي څنګه به اچولي که نه هغه وخت کې نشته امکانانو کې تقریبا 14مه 15مه پیړۍ کې د 14مې پیړۍ په نیمایي کې دا جوړ شوی ده نو ډېر زیات کلونه مسول نو هغه وخت کې زه نه پوهېږم دا امکانات دې خلکو له کومه تېرې وه څو سوه کاله پخوا د یو دا ډول مسجد جوړول واقعا یو حیرانونکې خبره ده څه ډول نقاشانې پکې سوي دي ګلونه پکې رسم سوي دي او بېلابېل نور کارونه تاج محل ټول په 22 کلونو کې بشپړ او 20,000 کاریګرانو معمارانو او هنرمندانو انجینرانو په دې ودانۍ کې کار کړی دی او مخکې مې هم یادونه وکړله چې د دې ودانۍ لپاره سپین مرمر له راجستان نه راوړل سوي دي دا د یوه پاچا د مینې داستان موږ تاسې به ډېرې کیسې دا د مینې اورېدلي خو دا هغه په لوړه سطحه به ورته ووایو چې د خپلې مینې د یاد پاتې کېدو لپاره یې داسې یو محل جوړ کړی دی چې د نړۍ د 7 عجایبو څخه یوې دا دی چې هر کال ورته میلیونونه سیلانیان راځي او له دې ځایه لیدنه کوي درمیان ښه وخت الله مو